د ځوانانو راډیو کرکټ جام سیالۍ چې د اتو ولایتي منتخبو لوبډلو ترمنځ په بېلابېلو زونونو کې پیل شوې د هلمند ولایت منتخبي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په لومړي پړاو کې کابل منتخبي لوبډلې، ننګرهار پکتیا منتخبي لوبډلې، خوست بلخ منتخبي لوبډلې، کندوز او هلمند منتخبي لوبډلې بیا کندهار لوبډلې ته ماتې ورکړه چې په پایله کې د کابل، پکتیا، بلخ او هلمند لوبډلو دویم پړاو یا نیمه پایلوبو ته لار وموندله. دواړه نیمه پایلوبې او پایلوبه تېره ورځ د کندهار ولایت په قریشي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې چې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې هلمند د خوست ولایت لوبډلې ته د 8 ویکټو په توپیر ماته ورکړه او په دویمه نیمه پایلوبه کې د بلخ ولایت لوبډلې په سوپر اور کې د کابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د نیمه پایلوبو وروسته هلمند او بلخ لوبډلې پایلوبې ته لاره وموندله چې په پایله کې د هلمند ولایت لوبډلې بلخ لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. باید وویل شي چې دغه سیالیو شل اوریزه بڼه درلوده خو وروستۍ درې لوبې د هوا باراني حالت ته په لیدو په 10 اوریزه بڼه ترسره شوې. د ځوانانو راډیو جام مسؤلینو پر وینا د دې سیالیو څخه موخه د ځوانانو یووالی او کرکټ وده وه چې په همدې موخه یې دغه سیالۍ د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ په بېلابېلو زونونو کې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د انجنیرۍ څانګې له لوري د خوست ولایت د رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي په څنګ کې د کرکټ روزنیزه اکاډمي او میلمستون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. یا د اکاډمي چې په شاوخوا یو جریب ځمکه کې رغول شوي 8 بېلابېل خاورین، چپسي او سیمټي ویکټې پکې جوړ شوي دي. همداراز د لوبغالي په څنګ کې نوی میلمستون چې 15 اتاقونه لري د 15 لوبغاړو د ځایدو ظرفیت لري. د افغانستان کرکټ بورډ د انجنیرۍ څانګې په خبره په یاد میلمستون کې به لا نور سهولتونه او اسانتیاوې هم ډېر ژر رامنځته کړي. او د بلخ ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست اړوند د وزلوبې فدراسیون د استازولي له لوري د یاد ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د 130 چاپاندازونو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پای کې 2 اخرلاق اعلان شول چې دواړه اخرلاقونه د ګلبدین پهلوان له لوري ترسره شو د سیالیو ګټونکی شو. دا سیالۍ د مزار شریف د وزلوبې ټورنمنټ ته د لا چمتووالي په موخه ترسره شوې چې 1 ورځ یې دوام وکړ.